زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. افغانان پلیران په مختلف لیګونو کې لوبیږي. بعضې پلیران په بی بی ایل کې دي، بیگ بیش، او بعضې سریلنکا پریمیر لیگ. شرازو راشد خان صاحب تاسو ټول ته معلومات دی، اډیلیډ سټرایکر سره لوبیږي په بی بی ایل کې. مجیب الرحمن دغه سره برزبن هیټ سره، او محمد نبی میلبورن رینګیټ سره. فلحال دا درې کسان په بی بی ایل کې دي. د مجیب صاحب یو لوبه وشوه، 4 اور 15 رنزې ورکړې، وکټ یې وانه اخیسته. مګر نن به لوبه وي د راشد خان او د محمد نبی ټیم. ګورو به څوک یې ګټي، خو زموږ راشد خان چې دی زموږ فیورټ دی، او انشاءالله د دوی ټیم مې به ګټي. که ګټي که بیلي، خو راشد خان پرفارمنس غواړو. اوس راځو د لنکا پریمیر لیگ. دا لیگ خو پروسه کار هسې لږ دغه جنجال منجال پکې راغلی، دا راځي کرکټ کې دا سپایس تھنګز اپ هغسې کار کوي. نو زه به تاسو ته ګربز صاحب چې دی د تیر په څیر جافنا کینګ سره لوبیږي په لنکا پریمیر لیگ کې، نجیب الله زادران دمبولا جاینټ سره، نور احمد ګالی ګلیریټر سره، او نوین الحق کولمبو سٹار سره. ما فکر کوم حضرت الله زازیب هم پکې، خو ما په سکواډ کې فلحال ونه کته کېدای شي څوک یې ریکروټ کی. معلومات به اوسي. ښه کار دا دی چې زموږ پلیران زموږ لوبې خو نشته زموږ د خپل افیشل د نیشنل ټیم، نو چې بل لیګ کې لوبیږي هغه پریکټیس به کیږي او خپل تمرینات په رواني. ډېر د افسوس مقام دی چې زموږ لوبې نشته، مګر د آیرلینډ هغه زموږ تر زامن چې دي هغه هم بیزي دي. اوس لګیا دي یو اس ای ته روان دي په ډسمبر اخره کې، هغوی سره هم دا څه موده وروسته میچونه دي. بیا په وس اناونسمنټ وشو چې کرکټ ویسټ انډیز سره په جنوري کې میچونه واخیسته. نو فبروري کې شاید یا مارچ پورې چټي، بیا هغې وروسته په اپریل کې هم لوبې لري. هغې وروسته مطلب ټول کال ما چې د هغوی سکیجول کته، هغوی خپلې لوبې جوړې کړي دي. مګر زموږ کرکټ بورډ چې دی هیله ده چې د میرویس اشرف صاحب دې دغه نه راوځي چې موږ نوي راغلو مبارکیان او دې سلسلو نه باید په کار ورپریوځي، او ایټلیست یو سیریز. زه بار هم دا یم چې پاکستان سره سیریز سیټ کې، هغه دې دپاره چې پاکستان اویلیبل دی د ډسمبر 15 نه وروسته تر جنوري 15 پورې یو میاشت ګیپ دی. دې نه مخکې چې پاکستان سره بل څوک میچونه سیټ کی، ښه به دا چې زموږ ورسره جوړ شي. ګورو به خبرې به کرکټ بورډ سره کوو، بیا به تاسو ته هغې په اړه معلومات درکوو. خو د افغانانو د ځلېدو په هیله انشاءالله په لیګونو کې، هم په بی بی ایل کې او هم په لنکا پریمیر